او میا صاحب دې زلمو ته دوا وکړه نو ډاکټر کرن خان صاحب ما ته رایدېږي یو ساینسدان نو هغه د چاوې چېرته ډېر غټ ریسرچر یې نو په دې واده یو ریسرچ وکړه چې دا څه شی دی دا د کومې بلا نوم دی نو د دې ریسرچ دپاره د واده وکړو او د هغې نه پس بیره د نه هغه ساینس هیر شوی و جي بیا اډو ریسرچ ونه کړي خدای دې پکې خیر واچوي موږ هم د دغه قافلې غړي وو خو په جرأت باندې مو دې مخه راډیولې ده اوس په دغه شیبو کې زموږ بل یو داسې شخصیت چې حقیقت دا دی چې ډېر کم خلک وي چې هغو کې سسټینیبلټي وي مستقل مزاجي وي او په داسې حال کې چې یو خړوب وي څه ناپوهه فکرونه وي او هغو ته لکه د چینار لکه د علم د غر داسې په هسکه غړۍ باندې ولاړ وي او یوه لمحه د خپل سټانس نه د خپل فکر نه د خپلې خبرې نه نه رستو کېږي او هره خبرې د دلیل په بنیاد وي د ریسرچ په بنیاد وي او هغو ته دا ډالۍ وي چې خدای به وکړي زما لاسو له به راشي هغه رنګ چې ستا تصویر ترېنه جوړېږي راته وایي په ځوانۍ د برکت شه چې بوډا شي سړی پیر ترېنه جوړېږي ډېر محترم سلیم صافي صاحب دپاره د رسول ډېره ټکاو کوي ډېر محترم دی زموږ صافي صاحب هلته ولیږي صافي صاحب له تاسو ورکړو چې چېرته مونږ کې دا رنګونه راشي دا انوارات صافي صاحب ډېره زیاته مننه کوو ستاسو د راتګ مینه او احترام هرې خادۍ له زموږ راغلي تاسو او په موږ ټولو باندې احسان دی تاسو نه یوازې په مین سټریم کې زموږ اواز مخکې وړئ بلکې هر کم خادۍ له موږ ځان رسوئ خوشحاله راته اوسئ بسم الله الرحمن الرحیم اول خو د ځوانانو ته ډېره مبارکي او بل یارېږئ ما دا چې د کومو خلکو واټس ایپ چې هغه د کرن خان او د افسرعمر په شان هر وخت آني او مختلف ځایونو نه ورته پیغامونه راځي او خواهشونه ظاهرېږي نو هغه خلک باید دوه میاشتې بس په خپل واده ستومانه شریک سړی نه ستومانه کېږي نو دې نه یارېږئ ما او بله دا چې اوس پر خو زما خیال و چې په پاکستان کې یو ډېر غټ کھلاړي دی چې موږ سره دونه موده په جنګ وکړو نو راته پته ولګېده چې افسرالملک او کرن خان چې دي دا د هغه د پاسه کھلاړیان دي او د دې شاته ورسره چې دی د هغه ماسټر مایند کردار هغه سره عبدالله خان ادا کوي شاید د بل واده ته نیت دی چې یاره په دوی باندې ځان د سزا مطابق وکړي نو داسې محفلونه خو ډېر کم راځي او دا ځای چې دی نو په داسې محفلونو کې دا ستا او د کرن خان وي اوس په دې کې زما او د بیا صاحب غونته کمزپري خلک راغواړي اوس دا خادي او خوشحالي چې دی نو په هغې کې بدلول نه دي پکاره نو تاسو نور کراړیتوب پرېږدئ او د عبدالله د درېیم واده سفارش به موږ ایمل خان ته وکړو چې خیر دی هغه ته دې لاړ کولاو او نور په محفل ډېر مه سنجیده کوئ چې دا خوشحالي چې دی ځکه چې دومره غمونه دي که د هغې ذکر کېږي نو اسان چې په هغې کې ډېره مننه لاسونه ډېره بړخاجي ډېره مینه او احترام صافي صاحب حقیقت دا دی صافي صاحب ډېر خوږ ډېر زیرک مشر دی په حالاتو پوهېږي او لګیا دی خپل د برخې یو کردار لوبوي هر سړی خپل د برخې شمه بله کړي نو زه فکر کوم چې د پښتنو یو روښانه هنداره به موږ پوره نړۍ ته وښیو څنګه چې ما وختي ذکر وکړو زما خیال دی زموږ ټول چې څومره دلته مرستیالان وروڼه دي هغو زموږ په میزونو باندې د ډوډۍ هغه سلسلې ته هم د پای تیګک دی او زموږ سره زموږ مشران خو ټول دي د هر مشر د راغلي ملګري ډېر زیات احسانمند یم عبدالله کاکا دا خادي زه پښتنه خادي ګڼم او هره پښتنه خادي زه خپله خادي ګڼم دا پورا پښتون ټغر دا زه یو کور نغری ګڼم دغه زما احساس دی او دغه زما جذبه ده او په دغه شعر باندې ولاړ یم چې دا نه چې څوک د خپلې نظریې بدلې کړي خو لږې د منفي رویې بدلې کړي نو رویه به زموږ مثبت وي هر پارټي هر سوچ هغې سره به کینو او ډیبیټ به کوو زموږ کاکا راغی نیم خبر چې کوم پیغام یې راوړی دی خدای دې خیر کړي چې قاصد پریشان راغی نو قاصد راغی او ریباره خدای دې سزا درکړي لېږلی ما وی کار دې ځان ته وویستونه چې د عمل صاحب سره یې صدقې سره جوړه کړه زمونږ د مردان یو حمایت الله معیار صاحب هم ناست دی هغه کوربه دی نو ستاسو په ډېر احترام کې هغو ته بلنه ورکوم چې راشي او لنډې خبرې موږ سره شریکې کړي ډېر محترم حمایت الله معیار صاحب جي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه افسر افغان ستاسو محترم مشران ناست دي
मैं इफ्तिखार हुसैन साहब नास्ते, मुहतरम मुशर इमल वली खान साहब नास्ते, मुहतरम मुशर अकील शाह साहब नास्ते, सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब नास्ते, हुसैन शाह खान नास्ते और ज़मंग ढेर ख्वागा मलगरी दे कम द अमारातों न रागली दी और कम द सऊदी अरब न रागली दी और कम पख्तूनख्वा द नूर ज़मीन न रागली दी अगीता मर्दान ता परातक बांधे हर कलेमे मा हर कल राश और बिया अब्दुल्ला खान ता देर मुबारकी वरकोमा इख्बल उर्रेनु ता मुबारकी वरकोमा दे खुशालो बांधे दे पदे वादा बांधे और बिया दा अब्दुल्ला खान देर शुक्रगुजार है मचे मर्दान की जगह वादरा जोड़ को दी ताल्लुक दीर सरे दे बिया मर्दान के दिल तक रादलो दा वादरा जोड़ शो नंदिल तक दी सेलिब्रेशंस की अबू लिमा दा प्रोग्राम दे ډېر خوشاله یم ډېر شکریه ادا کوم ستاسو چې تاسو مردان ته دا پروګرام وروڼو په هغې وجه باندې زموږ ډېرو خپل وروڼو سره خپل مشرانو سره ملاقات وشو دلته یو بس حلیدي قاطع وشو مردان د دې پېښور ویلي منځنی ښار دی او خپل ډېر لوی اهمیت لري دویمه غټه ضلع ده د پېښور نه بس او ډېر زوړ او لوی تاریخ دی که تاسو وګورئ نو دا مردان 300 کاله مخکې یونیورسټي لري او 300 کالجونه سکولونه لري اوس د هغې اثار دلته کې شته دی په دغه شانتې خلک یې وګورئ نو مردان کې دې د پخواني د یوسفزو ځمکه ده اوس پکې د هر ځای نه د ممن دي او که ملیزي دي زموږ د بر نه راغلي دي او که باجوړ نه دي بیا که بره تاسو وګورئ ممن دي صافي دي او نن سبا تاسو افریدي دي پکې شینواري وو د کورمې نه د وزیرستان ډېر خلک دلته آباد شو نو مردان د ټولو په شریکه باندې د پېښور بس یو دویم ښار هم دی چې ټولو پښتنو په شریکه باندې ښار دی دغه ډېره مننه کوم الله هم خوشحاله ډېره زیاته مننه کوم مایار صاحب خوشحاله راته اوسئ ژوندي راته اوسئ اوس چې کوم شخصیت زه راغواړم ډېر ښه کار وشو چې زما ډېر محترم استاد ډاکټر کرن خان صاحب راغی زما لفظونه تت دي زما اوږې کمزورې دي او د دغه شخصیت په سر باندې چې کومه شمله د باچا خان بابا په تسلسل کې د ولی خان بابا د لارې ډېر محترم مشر اسفندیار صاحب ایښې ده نو په کار ده چې د هغې دپاره ډاکټر کرن خان صاحب هم زما ملګرتیا وکړي د اجمل بابا دغه شعرونه چې هغو لګیا دی او د دې تبلیغ کوي په پوره پښتنه منطقه باندې چې ای پښتنو ای لیونو پښتنو ای تسنس شو پرګنو پښتنو راځئ چې یو ځای مرکه شو سره د سیالۍ وخت دی چې جرګه شو سره دنیا بدلیږي ورته ځان بدل کو دغه د ظلم سوړ جهان بدل کو یو ډېر ستر شخصیت موږ سره ناست دی او ډاکټر کرن خان صاحب په خپل ځای باندې په خپل فیلډ کې یو ډېر لوی نوم دی نو غواړم چې یو لوی نوم بل لوی نوم راوغواړي ډېر محترم کرن خان صاحب سرجان ډېره زیاته مننه زموږ چې څومره هم ښکلي ښکلي میلمانه او مشران راغلي دي دا ټول د ستاینې وړ دي ټولو ته زموږ د طرف نه ډېره زیاته مینه دغه دوه شعرونه د افسر ډېر زیات مشهور کړي دي چې د دې پوره ښار نقشه په څو ده د دې پوره ښار نقشه په څو ده او بیا په دې ښار کې شپه په څو ده او مړی به ښخ شي دعا به وشي مړی به ښخ شي دعا به وشي چې صاحب وایه مرله په څو ده او په سر مې درد دی او خار پردی دی په سر مې درد دی او خار پردی دی کافي په څو ده کاوه په څو ده ژوند راګرځم لږ جاجې اخلم چې زه په څو یم هغه په څو ده امام وایه لار راته ښایه صافي صاحب امام وایه لار راته ښایه قبله په څو ده کعبه په څو ده چې موږ چې کوم شخصیت راغواړو هغه د ځوانانو سرلښکر دی د باچا خان بابا وینه ده د اسفندیار خان وینه ده مونږ ټول ورسره مینه لرو خدای دې ولې دومره همت او دومره حوصله ورکړي چې د دې قام دغه غمونه یې په خپلو اوږو باندې اخیستي دا مخ په وړاندې ویسي ما او افسر به له خواله لاړ شو او ستاسو په دروند استقبال کې به مونږ سټیج ته راوغواړو ډېر زیات محترم ګران ایمل ولي خان راځئ راځئ ستاسو لاسونو پړقا د ټولو ملګرو خای کور ته حواله کومه یو دوه خبرې به درته هم وکړي حوصله به هم درکړي ډاډ به هم درکړي او مینه به درسره هم ښکاره کړي ډېره مهرباني شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخونکی او مهربانه دی
انسان له عزت ورکوي او انسان جوړ دی لکه چې بل انسان له عزت ورکوي دا په خپل عزتدار دي لہذا دا خپل عزت نه صحیح حساب دارونه موږ له راکوي زه مشکور یم د ټولو مشرانو ډېر مشکور یم د ټولو نومونه واخیستل شو خو دا یو ورور زما ناست دی د نوم پکې جواب نه نشته عادل زه بالخصوص نوم اخیستل غواړم چې ډېر مشکور یم او راغلی ټولو ملګرو ته څنګه چې عبدالله کاکا وویل حقیقت دا دی چې دا موږ خپل منځ کې یو بل ته مخامخ یو نو موږ میلمانه نه یو موږ میلمانه نه یو موږ قربانه یو او د قربانو په حیثیت کې موږ ټول راغون شوي یو او د هغه تعلق او ورورولي ده چې نن د عبدالله کاکا ډېر جوړه شوې ده او موږ ټول یې راغون کړي یو زه به په لایټر نوټ خبره وکړم ډېرې سیریس خبره وشوې خو ډېر کچه کچه ځانوان دې تباه کړل دې ته خو لا عمر پاتې دی او په هغه غم دې واړو چې ساینس به تغیر شي نو خلک به ورله مبارکۍ ورکوي زه به ورسره دا غمرازي م وکړم او په دې پښتنو کې چې وي دا کوم ماشوم لږ داسې رواني نو دا مور او پلار وایي راځه چې غم ورته وکړو دا نه وایي چې ښادي ورته وکړو راځه چې ویدله دا غم وکړو نو دغه غم یې درله وکړو اوس هم الله ملک دی اوس ژوند ډېر طویل دی او دا نن چې خان دی نو بیا به نه خان په دې به تاسو پوه شئ افسر خان ورور خبره وکړه وایي ناڅاپي څه ني د ده د ټپو نه بغیر ناڅاپي یو شي څنګه ناڅاپي تش د ده ټپې دي چې هغه په ده ناڅاپي راځي نور ناڅاپي یو شي هم نشته په دې ماته ګډو الفاظو زه دې ځوانانو ته د دې مشرانو ته او مبارکي به چونکې زیات ملګري د دین نه تعلق لري نو دا یو خبره به درته وکړم چې پرون په دیر کې یو واقع راغلی ده او د حکومتي پارټۍ یو MPA ټارګټ شوی زه اول فخر په دې کوم چې په دغه وخت کې پښتانه خو د هرې پارټۍ دي نو هغه ما ته میا صاحب ته او تاسو ټولو وروڼو ته ګوري چې زموږ دپاره به اواز سوچ افسوس په دې کوم چې د کومې پارټۍ دي هغې پارټۍ والا ذکر زه د عبدالله کاکا مشکور یم چې یو ډېر ښکلی ماحول یې جوړ کړ او څنګه چې افسر افغان ورور وویل نو دا طریقه زما ډېره خوښه شوه په لومړني ځل چېرته داسې واده کې خبرې کوم خو دا طریقه زما ډېره خوښه شوه د پښتنو پرزونې دي او هغه ټول عمر په خبرو دي په شعر دي په تخلص دي په عزت دي الله دې دا پرزونې زموږ او ستاسو ترمنځ ټول عمر همدغسې جوړې ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه کوم اوس د دې نه پس یو عمل را روان دی چې شوتله 3 پاڼې څلور کا او سوکړه کټینګ شه میلمانه راغلي دي نه او یا حمزه بابا وایي چې میلمه یې د حجرې تلې نهر دی دا امید مې د پښتون اشنا نه نو مشران به دې ځای ته راځي هغو نه دلته سیټینګ شوی دی او دغه نور زموږ ځوانان چې دي نو هغو به هم په خپلو خپلو میزونو باندې ناست وي په دغه دعایي شعرونو سره به خپلو خبرو ته د پای تیږه ږدمه که تل غزل کړي او خندا غزل کړي د یار خو چې سړی هره ادا غزل کړي او یارانو که زما په دعاګانو باندې کېږي الله خو دا ټوله پښتونخوا غزل کړي ښاد آباد او بریالي اوسئ د ډوډۍ سلسله دې شروع شي لوی الله پامان